د عرفات د ورځ هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې رب العالمین دا دین پوره کړی د اوچت ورځ ده دین به پوره شي. عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه دا روایت ته په صحیح بخاری کې شته چې یو يهودي دا خبره وکړه عمر بن خطاب ته وی دا کوم آیت چې په تاسو نازل شوی دی کدا چې ته موږ نازل شوی لاتخذنا ذلك اليوم عيدا نو موږ به دغه ورځ نه اختر جوړ کړی هغه ته کوم آیت ته نه دا آیت ود دی يهودي واورو دا آیت چې د عرفات په موقع باندې نازل شوی دی. الله سبحانه وتعالى په سورۃ المائده کې وی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله نن ما پتا سو باندې خپل نعمت پوره کو دین می پوره کو او زه په دې راځم چې اسلام ستاسو دین دا عظیم آیت او دا اوچت آیت دا کوم ځای کې نازل شوی د عرفات موقع. عمر بن خطاب رضی الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم من تغرز معلوم ده من تغزين معلوم دي الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم بكم ځای کې رسول الله آیت نازل شوی دی وهو قائم بعرفه يوم جمعه رسول الله په عرفات کې ولاړو ورځ د سوا د جمعې ورځ عرفات ورځ دغه ورځ عرفات هغه ورځ ده چې په دې باندې رب العالمین قسم خوړلی والفجر وليال عشر والشفع والوتر جفت او طاق. عبد الله بن عباس رضی الله عنه الشفع چې دا کوم چې جفت ده يوم الاضحى د اختر د ورځ لسم ورځ ده کنه دا جفت شو او وتر چې دا کوم دی يوم عرفه ده نه هم تاریخ دی او دغه امام اکرمه امام ضحاک هغه دا خبره کوي الله سبحانه وتعالى په دې مبارک ورځ باندې قسم خوړلی. د عرفات ورځ هغه ورځ ده چې څومره انسانان چې د عرفات په ورځ د جهنم نه آزادول کېږي دومره په بله ورځ نه آزادول کېږي. حدیث کې راځي صحیح مسلم کې عائشہ رضی الله عنها رسول الله دا خبره کړې ده ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه دسی ورځ بل نشتی چې الله به دومره انسانان د ور نه آزاد کړي لکه څومره چې د عرفات په ورځ آزاد دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله اکبر وانه ليدنو الذي دنیا د اسمان تر کوزي بل ورځ د عرفات په ورځ په اخرنی ټیم کې الله سبحانه وتعالى د عرفات ولا تر نږدې شي ثم يباهي بهم الملائکه به د ملائکه مخ کې د غوي تذکره کوي فيقول ما اراد هؤلاء اجي دوی څنګه راغلي. یو روایت کې راځي ان الله عز وجل يباهي ملائکته الله سبحانه وتعالى په دغه ورځ ملائکه په مخ کې چې دغه تذکره کوي د عرفات والا به ملائکه ته وي انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا وګور زما دي بندګانو ته خړ پړ راغلي دي ماته ولاړ. عرفات ورځ حجیان په ډیر سخت کې په دغه په حج کې دغه ورځ سخت دی انسان تګي می وګي می زم نه نخړ پړ ولاړ دا ورځ ده چې الله سبحانه وتعالى به انسان د ور نه آزادي. عرفات ورځ هغه ورځ ده چې بدی ورځ چې روزه ونی و د 2 کالو ګناونه د الله سبحانه وتعالى بخي. ابو قتاده رضی الله عنه حدیث ته په صحیح مسلم کې د رسول صلی الله علیه وسلم صيام يوم عرفه عرفات د ورځې روزه نی و احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. زوی د الله نه د امید ساتم چې د عرفات روزه چې د تیر شي کال ګناونه دي د لاس بخله کی او د روان کال ګناونه مخله دی وی روزه د لاس 2 کال ګناونه د الله سبحانه وتعالى بخي. خدای روزه د حجی د پاره نه د غیر حجی د پاره حجی چې په حج کې هغه به د روزه د باغ نه نشي د روزه او خلق د پاره چې کوم حج لا نه دي تلی ما تاسو ته نصیحت ته چې د روزه تاسو نه پاتې نشي او کله تاسو نه پاتې شو نه زمم چې دا ډېر بدبخت انساني چې په دې کال کې د یو ورځ راځي والله به 2 کال ګناونه بخي او د دارو جمعونه نشي. په دغه ورځ به دا کار کوه چې ځان سره جماعت له نور کسانو بوزه لکه ته مثلا کې لس کسان بود لکه ته چې لس روجي نه وي څومره ثواب دی 15 دی بوتلو 2 دی بوتلو 3 دی بوتلو څومره چې کسان تاسو سره بوز ځان سره بوزي دومره به ثواب ته ډېر ملوي. عرفات ورځ هغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امام ابو داود امام نسائی رحمه الله دا روایت راوړي وی الحج عرفه رسول الله په حج کې هو غټ ورځ د عرفات ته ورځ دا غټ ورځ ده. په روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله راوړي رسول الله وی خیر الدعاء دعاء يوم عرفه غور الدعاء اخذ عرفات د ورځې له دعا دومره اوچته ورځ را روانه ده
چې کله موږ سوچ وکړو چې الله سبحانه وتعالی خلق غوښتلي دي خپل کور ته او هغو په مینا کې په عرفات کې مزدلفه کې د الله لپاره تلبیه وي. نن سحر ما حالات کتو یو ویډیو مې کته التلبیه روانه په اوچت اواز باندې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك یا دبل تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو زما خپل ځاني دغه خلکو ته ډېر سخت پسخېږي د څومره اوچت انسانان دي څومره اوچت انسانان دي کوم چې حج له تللي دي او الله ورته حج نصیب کړی لأنهم ضيوف الرحمن لأنهم وفد الرحمن حدیث کې راځي. الله اکبر د الله مېلمانه تللي به الله به ځي تللي دا به الله به ځي تللي وینو سړی خپل کور پرېږدي او بچي پرېښودي دي او تللی دی څومره به ستړی کېږي او څومره به وږی کېږي او تږی کېږي او کېدای شي مړ شي ډېره جین مړه شي کېدای شي څه شي مړ شي چې هر څه ته یې غاړه ایښودې ده ولې د الله سبحانه وتعالی رضا دپاره تللی. کله چې انسان دې خبرو ته سوچ وکړي نو د هغه د زړه ته به چې دغه ټک کوي چوي چې زه ولې په هغه ځای کې نه یم ولاړ. امام ابن رجب رحمه الله په خپل یو کتاب کې دا اشعار را نقل کړي تاسو ته بیانومه د فایدې دپاره د دې سره دا زړه لږ ټکور شي. هغه څه وایي من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. څوک چې عرفات کې نشي ودرېدی طاقت یې نشته تللی نه دی نو د الله د حدودو سره دې ودرېږي. خبره ختمه شوې خو نه څه مطلب دی چې ته عرفات ته لاړ نه دی ته ازاد نه عرفات ولا هلته لګیا دي بندګي کوي نو تلته الله بندګي کوه. من لم يستطع الوقوف بعرفه فليقف عند حدود الله الذي عرفه. دي حدود سره ودرې بیا وی ومن لم يستطع المبيت بمزدلفه مزدلفه کې چې شپه تېره نه کړه طاقت یې نشته نه دته ما غو نصیحت کې فليبيت عزمه على طاعه الله ليقربه ويزدلفه. نه دې خپل عزم اراده د دې په خلري د الله سبحانه وتعالى د بندګۍ لپاره د خپ جوش کې لګي چې دې الله ته نږدې شي چاته نږدې شي الله ته نږدې شي. ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى او د چا چې طاقت نشته چې خپل څاروي حلال کې به کوم ځای کې په مینا کې فليذبح هواه هنا ليبلغ به المنى. نه دې د خپل خواهشات حلال کې دلته کنه څاروي ته نشي حلالولی کنه مینا کې نشي جلو کا خواهشات حلال کا کوم خواهشات چې ستا دي چې هغه تر الله د دین نه لرې کوي د الله نافرماني وکړي هغه حلال کړي ليبلغ به المنى خپل مقصد ته به ورسي. مقصد د الله رضا ده کنه د حلال کتاب د الله رضا ته ورسي. په آخر کې سوي ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه منه بعيد او څوک چې د الله کور ته نشي رسېدی ځکه چې د الله کور ته لرې دی فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. کور خو د الله لرې دی کنه نه دې دې څه چلو کې د الله سره دې رابطه قایم کړي چې هغه دې مرۍ د دې رګ نه نږدې شي. د الله کور خو لرې دغه نږدې رب سره رابطه ساته نه د حج نه کولو دا مطلب نه دی چې موږ بس آزاد یو چې سم په زړه کې راځي به کوو او دا خبر د حاجیانو لپاره نه. حاجیان هلته بندګي کوي نو موږ الله سبحانه وتعالی بندګي بدلته کوو. الله سبحانه وتعالی د حاجیانو حفاظت وکړي.